په بلخ کې له سوداګرو او خلکو سره د اسلامي امارت د چارواکو لخوا څه روان دي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د بلخ په سوداګرۍ خونه کې ځینو سوداګرو او د شرکتونو مسؤلانو له یوې رسنۍ سره داسې سندونه ګډ کړي چې ښیي اسلامي امارت ځینو سوداګرو او د شرکتونو مسؤلانو ته د جایدادونو د تصفیې په نوم جلبونه لیږلي. دوی ډیروي چې د جایدادونو د تصفیې په نوم ورڅخه زرګونه ډالر باج اخیستل کیږي. رسنۍ د امنیتي اندېښنو له مخې دغه اسناد نه دي خپاره کړي، خو د بلخ د سوداګرۍ خونې ځینو سرچینو ویلي چې له یو څه مودې راهیسې ترې په دغه ولایت کې د جایدادونو او شرکتونو د تصفیې په نوم د اسلامي امارت ځایي چارواکي زرګونه ډالر باج اخلي. د بلخ یو ځایي سوداګر وایي چې ډیر جایدادونه ولري او د شرکتونو څښتنان په یوه او بله بهانه په تدریجي او سیستماتیک ډول په نښه کیږي او درندې پیسې ترې اخیستل کیږي. په بلخ کې د یوې جګپوړې ودانۍ څښتن چې اسلامي امارت ورڅخه د تصفیې په نوم پیسې اخیستې وایي شرعي قباله یې درلوده، خو د اسلامي امارت چارواکو ورته ویلي چې دا جیلي ده. نوموړی وایي په بلخ کې د اسلامي امارت د مرافعې محکمې مشر شیخ محمد ګلاب فاروقي، د کرنې مشر حافظ محمد موسی موبین او د ښاري استخباراتو مدیر په همغږۍ ځینې سوداګر او د جایدادونو څښتنان نیول شوي دي. د بلخ د شهرک پروژې یو مسؤل لیکلی سند افغانستان انټرنیشنل ته لیږلی او پکې لیدل کیږي چې د بلخ مرافعې محکمې مشر شیخ ګلاب فاروقي 40,000 ډالره بډې اخیستې او په کاغذ کې لیکل شوي چې 20,000 ډالر به وروسته حواله کوي. دا کاغذ شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د شیخ ګلاب فاروقي لخوا لاسلیک شوی دی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.